توره پرده سپوږمۍ چې په تورو وریځو کې پټه شي، په جهان باندې توره پرده غوړېږي او هر څه په تورتم کې ورک وي. په دغسې توره تیاره کې د انسان بینایي کار نه کوي. ړانده او د نظر خاوندان یو راز وي. ښه مخونه او بد مخونه فرق نه لري. د سپین او تور تمیز نشي کېدی. خپل او پردی نه پیژندل کېږي. د حقیقت او جمال رڼا د سپوږمۍ نه کمه نه ده. د دې سپوږمۍ پټوالی په سترګو لاسه چې په زړونو هم تیاره راولي. که دا تیاره ورکه نشي او دغه رڼا له تورې پردې لاندې وي، د ذوق او نظر خاوندانو شپه نه سبا کېږي. د شعر او ادب دنیا نه جوړېږي. فکر، شعور او احساس نه ویښېږي. د کار او حرکت اراده نه پیدا کېږي.